شیطان بل کار سي خو همدا شیطانتي که نه ټول کلی چې دی ستا په غم اړولی دی خو تورې واوره نه مې ورسره زیاتی کړی نه مې ترې پردی حق خوړلی مړزان پکې ساتم کورکې چرګې پکې ساتم او جګ جګ چرګان پکې ساتم او توریان پکې ساتم په خپله ځمکه دې وهل وخوړه هغه وهل نه دي توربول د ځان کم مه راوله ورځه پې شیطاني ستا کار ما کوه والکه ستا غم وکړه خدای خیر وکړي دا چې نری قسم را باندې ولې خورې زما خبره د کاڼي کرښه ده نری یو خبره مې ته کوله خو تا پکې ګټم وه امید درته کومه یره به زه وایم تورکی که نه بس دا خدای پاک تور پیدا کړی خبره هم دا ده چې په زړه باندې توري درته وایم دا خوله وینجه مینجه مه کوه خبره دې وایه خبره چی ده چې زما ګټه ده پکې ګورې که اوس درته خبره وکړم بیا به ویل چې دا شیطان ده او شیطانت راته کوي یره زه وایم تورکه د شیطان بل کار سي خو همدا شیطانتي که نه ټول کلی چې دی ستا په غم اړولی دی خو دا راته ووایه چې زما ګټه پکې د شیطان هم منم وایه ګوره نریه تا دا ځمکه نه ده یو ټوټه ځمکه چې دی ده تا سره زمري چې ده ډېره غټه غلطي کړې ده ځمکه چې کله بېلوله تا ترې دومره کلي درکړه ځان ترې دومره ځمکه بېله کړله یره تورکه که ستا خبر رښتیا وي نو ته وخوره قسم په هغې چرګې باندې چې په کور کې دې ساتلې ده پاک پاک پړتاچې کوي او کور کې هغې نه اچوي په پردي کلي کې اچوي وخوره په هغې چرګې سر باندې قسم چې دا خبر رښتیا ده نری قسم را باندې ولې خورې زما خبره د کاڼي کرښه ده نو تورې چې ستا خبره د کږې کرښه ده که نه نه رښتیا غلط شومه چې ستا خبره د کاڼي کرښه ده نو بیا ګورې سته راځه چې پې ورشو ځکه چې زمري ته معلومات دی چې د نري سره سر وهل زه وایم د خوسکي سره سر وهل راځه دې خوا دسې راشه چېرته روان یې صحیح ده هېڅ که دا ځمکه بېله کړې ته دا وګوره دا یاره واقعیت ته چې ډېره ټوټۍ رانه والې ودرېږه چې زه یو ځل ناپ کړم څونه ده ښه یو دوه درې څلور پنځه بالکل تورکه ومې منلې چې ته رښتیا شیطان یې نه رښتیا غلط شومه رښتیا انسان یې چې ما ته دې حق ویلي زه وایم تربوره دا ته به پته ولګېږي زمري چې د نري سره سر وهل د خوسکي سره سر وهل دي او همدا منځکه زما رسېدلې ده ښه یو دوه درې څلور دا خو دلته ولاړ په شرمونې وشرمولو هر چېرته ډانسونه شروع کړي وزمریه شرم وکړه شرم خبره واوره دې سړي شک پیدا کړی در باندې ویلي دي چې زمري چې کله ځمکه بېلوله ځان ته ډېره بېله کړې ما ته کمه بېله کړې بلکل دې ناکوله ځمکه خپله ګوره زمریه ځان پوه که ښه د نري سره به سر نه جنګې ځکه چې دا ډانس نه دی دا ناپ کولو مې دا وګوره دونه ځمکه دې رانه وهلې ده ښه زه درته م خپلې ځمکې حصه درنه غواړم نوره به ډېرې خوږې خو نه کوي که نه خدا ورسي ډېر نیغېږه مخه خو ځمکه ده بیا به یې ناپ کړو خو تورې واوره نه مې ورسره زیاتی کړی نه مې ترې پردی حق خوړلی خبره پوهېږي راځئ مریه بالکل صحیح خبره دې وکړه موږ هم راغلي یو ناپ دپاره ناپ یې کړه بالکل دا هغه د زمری تربوره پام کوه چې زه دا درته ناپ کومه چې څومره ده یو دوه درې څلور پنځه ویشت شپږ اووه بیا اته دا ولا پوره ده ولکه توره دې خوا راشه ګورې خبرې ته غوږ شه بیخ دې وزه تورکه خدای پاک کارغنې پیدا کړی که پیدا کړی ویله خو به هوښیار وی که نه پوره خبره واوره تا خو راته ویلي و چې دا ځمکه یې کمه درکړي خو دا خو اوس پوره ورسېدله په غم دې واړولو دا همدغه دې وخته دعوه پې وکړه دعوه وایي ځمکه مې کمه ده تربوره ښه په دې کلاو غوږونو باندې خبره واوره ښه په دې ځمکه کې زما حق رسېږي او دلته چې دا زیاته ده نوره به نه پوهېږو سره انډ سپاټ ولې به زیاتې رسېږې او دا ځمکه ده څومره دومره پټه ځمکه ده په دې کې به ستا برخه چی ګوره درته وایم زمریه تربوره کمه ده او که زیاته ده زه په دې ځمکه کې چې د مرغانچه جوړوم توتیان پکې ساتم مړزان پکې ساتم کورکې چرګې پکې ساتم او جګ جګ چرګان پکې ساتم او توریان پکې ساتم غلط شوم هر څه چې ده که نه بس دلته زما حق رسېږي نور خبرې مه کوه نو نه خو ته چرګان لرې نه مړزان لرې نه توتیان لرې یوازې توریان لرې او که نه او بیا واوره ډېره لوزه مه ته خپله ځمکه کې چې هر شی جوړې که خو زما برخې ځمکې ته ګوتې رانه وړې که نه بیا خو درته معلومه ده چې زما سره ډغره وهل د سنډا سره ډغره وهل دي والکه توره یې ګوره ښه
خبره داسې دا سړی ګوره زورور دی سنډا دی او وختار یې راکو هسې نه جوالکه چې کور ته ما ته ګډ وډ روان زه غواړم چې اوس لپاره به پې غټه سوټه غټه تیږه به پې کېږي ورې نری هغه هوښیارانو متل کړی ده چې په خپله ځمکه دې وهل وخوړه هغه وهل نه دي تربور د ځان کم مه راوله ورځه پې والکه زمری تا ته وایم خبرې ته غوږ شه ګوره بس د دې ځمکې ویش چې دی په کار دی باید ما سره دا ځمکه ویشه کړي نور ویش نه منم دا خدای خبر چې اتیاوم که سلم ځل ده چې ویشو سره نور ویش نشته که دې ګوتې وروړې که نه بیا خو درته معلومه ده چې د خوسکي نه دې چیلکې جوړوم که نه والکه تربوره دا مطلب دا شو چې ته د دنیا قهرمان ته وایې چې ویش نه در کومه درته ویل ګوره زمریه خبرې باندې ځان ښه صحیح پوه که ویش غواړم او چلنګ دې نه چلېږي پوه شو او که نه او بله خبره ظلم سره شوی ظلم او بیا هم ظلم روان ده نه دا شیطاني ستا کار ما کوه والکه ستا غم وکړه خدای خیر وکړي دا چې یا الله خیر ما کوه واوه ودرېږه ستاسو خدای دې یقین کړه یاره تورکه تا خو ویل چې نری ستا پکې ګټه ده نو ما او تا خو چلته لاړو بغیر د وهلو نه بل کار ونه شو غرب او غروب او درې بدروبه ما او تا یې وویلو موږ ګټه ونه کړه تاوان مو وکړ ترکه نری هلته دې مهمې خبره پام وکړه نه والکه تورکه هلته مهمه خبره څه وه خو مهمه خبره همدا وه چې تا مو وهل وخوړل ما مو وهل وخوړل سوکان وو درزه غپ وو هلته خو بل مهمې څه نه ورې نری مهمه خبره دا وه هلته که نه تاسو سره ګوره ما هم وهل وخوړه دې باندې پوه شه چې زه در سره ولاړ یم یاره زه وایم بس دې تا ودرېدو نه م تېرېمه ودرېدل خو دې ته وایي چې راځه تورکه چې دښمن چپه کړو ما او تا خو چرچې ته تللي یو ما او تا چې دی چپه شوي ورې دا ځل نه ده بریالي به راځو انشاءالله یاره زه وایم تورکه ستا مطلب دا دی چې دا ځل بیا ورشو وهل او ټکول وخورو او بېرته نه راوګرځو نه نری دا ځل به ځو وهو به یې زما خو په کې څه نشته تا په ګټه ده ګوره تورکه یوه خبره درته کومه خو ما او تا چې کله تورکه زمري سره مخامخ شو که نه نو تا باندې داسې درب رپار در باندې ولګېږي لکه سړي چې تشناب ته بیړوي که نه مطلب دا دی چې غربېږي نو بیا چې ته وایې که نه زما چې پکې ګټه ده ورځو به مه خفه کېږه نو زه چې ورشو راځه قربان ای زنده واو راځه زمریه دې نری شک پیدا شوی دغه نه چې کله خبره لاړه شي بس نوري دا ډېر مه کوه کنې په خدای چې کله یاره تورکه زړه مې غواړي چې که نه په دې خوله دې وم د خوله سمه خوازه وکړې لاندې د غورځوب ګوره لاندې د غورځوب نو تا خو دا ډایلاګ نشته چې ته ما مرۍ نه ونیسه زه خو نیسم خلک مرۍ نه بل په کور کې چې پړکه چرګه دې د هګۍ نه اچوي ټوله ورځ سوټي کوي ته ووایه هغې په سر قسم چې تا خبره چرګې سوټي نه کوي ورونه چرګه ول کوي سوري غلط شوم زه صحیح ده مکان د غالب زر دلته ما ویل ما که سوټي کوي زه نور خبره ان د سپاټ او انګلیش دې وربوی او مړه خو زه نری دی نه بله دا ان د سپاټ ده ما حق زیات راځي صحیح ده که نه خو مې ویلې که تورکه ته چې زمری وګورې نو بازې درته وایم داسې رپې مه بیخ دې وځه ودي انسان نه نو زه درته مخکې جنګ مه کوئ نه مړه غالب صاحب خدا وګوره سر رامات خیر ده هېڅ خبره نه زی ګوره بیا د غورځوم ګوره کټ نه مې پردی حق خوړلی نه مې ورسره زیاتی در سره کړی والکه خبره پوهېږي که نه نه ډایلاګ خو دې وایي نه مې زیاتی سره کړی دی تا ته مخامخ شوم نو مخامخ خو شوې خو هلته د زیاتي سره یو بل څه دې مې ویل